علیکم دوستانو، تاسو ګورئ ټیکنیکل حمزه. دوستانو که تر اوسه پورې مو زموږ د یوټیوب چینل سبسکرایب کړی نه وي، زموږ د یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ او په خوا کې د ګنټې نښان سره ووهئ چې زموږ هره نوې ویډیو اپلوډ کېږي تاسو وړاندې به تر رسیږي. راځو دوستانو خپله ویډیو په طرف. دوستانو ډېر خلک په خپل میسنجر کې دغه رقم چال وکړي چې هغه په لاین باندې نه ښکاري. نو راځو دوستانو هغه چل اوس زه درته ښایم چې هغه څنګه کوي. کله دوستانو موږ چې فیسبوک خلاصوو یا میسنجر خلاصوو، هغه نفر په لاین باندې وي خو هغه موږ ته نه ښکاري. نو راځو دوستانو دې لپاره به لومړی تاسو فیسبوک ته لاړ شئ. کله دوستانو چې فیسبوک ته لاړئ نو دلته به تاسو په دې 3 ډاټس باندې به کلیک وکړئ. کله مو دوستانو چې دلته کلیک وکړو نو ښکته کې به راشئ. دلته تاسو ښکته کې ګورئ سیټینګ اینډ پرایوسي. په دې سیټینګ اینډ پرایوسي باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله مو دوستانو چې دلته کلیک وکړو نو تاسو دلته تاسو ته بیا ډېر اپشن درکوي. نو تاسو ګورئ دلته په سیټینګز باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله مو دوستانو چې دلته سیټینګ باندې کلیک وکړو نو تاسو به دلته ښکته کې راشئ. نو دلته ګورئ تاسو دوستانو ګورئ اکټیو سټیټس. نو دوستانو دغه دی، تاسو به د اکټیو سټیټس باندې به کلیک وکړئ. کله مو دوستانو چې دلته اکټیو سټیټس باندې کلیک وکړئ نو تاسو ګورئ دلته دغه آن دی، دا به تاسو آف کړئ. کله مو چې آف کړو نو تاسو ګورئ دلته یو کینسل دی، یو ټرن آف ده، په دې ټرن آف باندې به کلیک وکړئ. نو راځو دوستانو دلته بیک سایډ ته میسنجر ته راځو. نو دوستانو کله چې میسنجر ما خلاص کړو نو تاسو ګورئ دلته په دې آیکن باندې به تاسو کلیک وکړئ. کوم چې د انځور آیکن ده په دې باندې به تاسو کلیک وکړئ. نو دوستانو تاسو ته دلته یو بل سیټینګ هم درنه غواړي، نو تاسو به دلته په اکټیو سټیټس باندې به دلته هم کلیک وکړئ. کله مو دوستانو چې دلته اکټیو سټیټس باندې کلیک وکړو نو دلته لیکلي شو وین یو آر اکټیو، نو هغه ځای کې به ښیي تاسو کله اکټیو وئ. نو دوستانو دلته ګورئ دغه آن دی، دا به هم آف کړئ. نو دلته ټرن آف باندې به کلیک وکړئ. نو دوستانو تاسو ګورئ دغه خط چې و هغه لږ څه وړاندې شین و، نو دغه اوس دغه دی دا تور شو. نو دوستانو زموږ آنلاین ډول هغه هم آف شو. نو دوستانو که چیرته مو ویډیو خوښه شوې وي زموږ ویډیو لایک او شیر کړئ. او نورو دوستانو ته که زموږ چینل مو نه وي سبسکرایب کړي نو زموږ چینل هم سبسکرایب کړئ. نو دوستانو که چیرته بیا ستونزه پکې نو موږ ته ښکته کمنټ کې هم ویلی شئ.